دا کیسه د سانتیاګو په ښار کې له زندان څخه پیل کیږي چیرې چې زرګونه خطرناک مجرمین بندي دي. دا د سانتیاګو تر ټولو خوندي زندان وي ځکه تر اوسه هیڅ بندي نه دی توانېدلی چې له دې ځایه وتښتي. د دې اصلي علت د زندان مشر وارډن وي چې ډیر سخت او بېرحمه انسان دی. که څوک لږه تېروتنه هم وکړي هغه بندي به په سخت ډول ووهل شي. د همدې ویرې له امله بندیان د تېښتې خو پرېږده حتی د یوې وړې غلطۍ کولو فکر هم نه کوي. خو د وارډن دا ویره ډېره موده پاتې نه شي ځکه چې زندان ته یو ډېر هوښیار او چالاک انسان راشي چې نوم یې لیون دی. لیون یو ارکټیک انجینر وي او د هرې ودانۍ په لیدو پوهیږي چې دا ودانۍ څو کلونه ده او څنګه جوړه شوې ده. لیون چې زندان ته داخل شي نو سمدلاسه د تېښتې پلان جوړول پیل کړي. لیون یوازې نه وي بلکې 4 نور ملګري هم لري چې غواړي د زندان وتښتي لکه راپیل، جرمن او داسې نور. د زندان یو افسر ټول بندیان په قطار کې ودروي او قوانین ورته بیانوي او خبرداری ورکړي چې که څوک قوانین مات کړي وبوژل شي. وروسته بندیان خپلو کوټو ته بیول کېږي. لیون هڅه کوي چې 50 نمبر کوټه ونیسي ځکه هغه پوهېده چې دا د تېښتې لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. خو کله چې دروازه خلاصوي بل کس هغه کوټه له مخکې نه نیولې وي. لیون مجبوره شي چې 50مې کوټې ته لاړ شي. د هغه ملګرو هم خپلې ټاکلې کوټې نیولې وي. وروسته یې ملګري د لیون کوټې ته راشي. راپیل ورته وایي چې ته باید 50مې کوټې ته تللی وای، دا خو یو 50 کوټه ده. لیون ورته وایي چې ستاسو لپاره اسانه وه ځکه تاسو په ځمکنۍ طبقه کې وئ خو زما کوټه په لومړي منزل کې دی. دوی پلان جوړوي چې له سبا نه د تېښتې کار پیل کړي. په زندان کې بندیانو ته اجازه وي چې خپل مهارتونه وکاروي لکه ګیتار غږول، پخلی کول یا د لرګي څخه د سامانونو جوړول. د لیون یو بل ملګری هم راشي چې ګیتار غږوي. بله ورځ لیون ټول زندان په غور سره وګوري. هغه پوهیږي چې له دیوال څخه ټوپ وهل ناممکن دي ځکه لوړ دیوالونه او سخت امنیت دی. نو هغه دوهم پلان جوړوي د زندان اندازه په قدمونو اندازه کړي. وروسته ملګرو ته وایي چې موږ باید تونل جوړ کړو ځکه زندان له بهرني سړک څخه یوازې 90 متره فاصله لري. نو که تونل وباسو له ځنګله تښتېدلی شو. خو جرمن ورته وایي چې دا یو ناممکن کار دی او موږ به ونیول شو. لیون ډاډ ورکړي او ورته ووایي چې موږ دا کولی شو. خو ستونزه دا وي چې د تونل خاوره به چېرته پټه کړي. په همدې وخت یو خطرناک بندي بیګوټ ورباندې شک وکړي. هغه د وارډن جاسوس وي او تل شکمن بندیان راپور کوي. هغه غواړي د دوی سره یو ځای شي خو راپیل پرې باور نه کوي. بیا دوی د دیوال یو برخه وټاکي چې تونل پکې وباسي. خو ستونزه دا وي چې هر ورځ پلټنه کېږي. نو لیون یو هوښیاره حل لاره پیدا کړي. یو جالب بلاک یعنې ټوټه جوړوي چې تونل پرې پټ کړي. دوی د خاورې د پټولو لپاره د چت برخه هم سوری کړي. هلته خالي ځای پیدا کړي چې کولی شي ډېره خاوره پکې پټه کړي. د تونل کار د شور پټولو لپاره د لیون ملګری ګیتار غږوي. کله چې ساتونکي راشي دوی په چړکۍ سره د هګیو، خاورو او چونې څخه یو بلاک جوړ کړي او سوری پټ کړي. ساتونکي هیڅ شک ونه کړي او لاړ شي. د ورځې په تېرېدو سره دوی یو منظم سیستم جوړ کړي. ځینې ملګري تونل باسي، ځینې خاورې انتقالوي او ځینې بیا ساتونکي څاري. ورو ورو نور بندیان هم ورسره یوځای کېږي او شمېر یې 40 کسانو ته ورسېږي. دوی کار په برخو ویشي او هر څوک خپل کار کوي. دوی د خاورو د انتقال لپاره یو بل سوری هم جوړوي تر څو کار چټک شي او خطر کم شي. یو بل بندي چې نوم یې عسکر وي هم ورباندې شک وکړي خو وروسته هغه هم له دوی سره یو ځای شي او ملګری شي. لیون پوهیږي چې بهر ته له وتلو وروسته هم خطر شته ځکه ډېر کسان دي. نو پلان جوړوي چې له بهر څخه مرسته واخلي. نو د راپیل مېرمنې پولینا مرسته وغواړي. پولینا د قاضي له لارې ځان د قانوني بهانه جوړه کړي تر څو زندان ته راشي او له خپل مېړه سره وویني. لیون د راپیل ښځې پولینا ته د بس برابرولو مسؤلیت ورکړي تر څو له وتلو وروسته پکې وتښتي. په دې وخت کې 215 ورځې تېرې شوې وي او تونل ډېر اوږد شوی وي. خو یوه ورځ ساتونکي ناڅاپه د ورځې په وخت پلټنه پیل کړي چې دا د خطر نښه وي. کله چې لیون ساتونکي وویني نو په منډه د تونل دننه لاړ شي او ټولو ته خبرداری ورکړي چې ساتونکي را روان دي. ټول بندیان سخت ورخطا شي ځکه دا ځل پلټنه د ورځې په وخت وي. حال دا چې مخکې به یوازې د شپې پلټنه کېدله. هغه بندي چې ګیتار یې غږاو لا هم د تونل دننه په کار لګیا وي او بهر لا نه وي راوتلی. لیون او راپیل پوهیږي چې که هغه همداسې پاتې شي نو حتما به ونیول شي. همدې وخت کې ټول بندیان په چټکۍ سره هڅه کوي چې تونل پټ کړي. ځینې کسان وسایل پټوي، ځینې خاوره او ځینې خپل عادي کارونه شروع کړي تر څو ساتونکو ته شک پیدا نه شي. ساتونکي راشي او د کوټو سخته تلاشي پیل کړي. دوی هر ځای ګوري، دیوالونه، چت او فرش، د ټولو پلټنه وکړي. ډېر خطرناک حالات وي
ځکه کلک شک هم پیدا شي ټول پلان به یې له منځه ولاړ شي. خو بندیان په ډېر هوښیار ډول هر څه پټ کړي. ساتونکي هیڅ ثبوت پیدا نه کړي او ورو ورو له هغه ځایه ووځي. کله چې خطر تیر شي نو ګیتار والا هم راوباسي. ټول بندیان یو بل ته وګوري او ژوره ساه اخلي. دوی وپوهېږي چې اوس نور وخت ضایع کول خطرناک دي، نو باید کار ژر تر ژره بشپړ کړي. له دې وروسته دوی د تونل کار نور هم تیز کړي. شپه او ورځ کار کوي او هر څوک په خپل وخت کې برخه اخلي. ورو ورو تونل د زندان له دیوال څخه تیریږي او بهر ته نږدې کېږي. کله چې تونل بهر ته نږدې شي نو لیون خپل یو بل ملګري ته ووایي چې موږ د تونل هغه خوا سور رنګ اچوو. چېرته دی چې سور رنګ ولیده نو پوه شه چې دا به د تونل خوله وي. کله چې د تونل کار خلاص شي نو راپیل سور رنګ د تونل د خولې په ځای کې توی کړي تر څو ملګری هغه ځای وپېژني. د لیون ملګری د تونل خولې ځای پیدا کړي او پوه شي چې د تونل خوله همدا ده. بندیان د ازادۍ لپاره بې صبره وي. د تېښتې په شپه نور بندیان په پیله مسؤل کړي او دوی یو یو د تونل د کوټې په لور راځي او سره یو ځای شي. ټول بندیان چمتو شي، یو په بل پسې په تونل ننوځي او بهر ته وځي. په ډېره سختۍ له یو بل پسې په تونل کې سکېږي، خو حالات ډېر خطرناک وي. د لیون ملګری د تونل خوله خلاصه کړي او بندیان د زندان له ساحې بهر راووځي. هلته د راپیل ښځه پولینا د یو بس سره ولاړه وي لکه څنګه چې پلان شوی و. هلته له دوی سره مرسته وکړي. ټول بندیان ژر تر ژره بس ته وخېږي او له هغه ځایه وتښتي. ساتونکي ډېر وروسته وپوهېږي چې بندیان تښتېدلي دي، خو ډېره ناوخته وي. بندیان لا دمخه له هغه ځایه لرې تللي وي. ګرانو کتونکو، که چېرته مو کیسه خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو همداسې نورې ویډیوګانې له همدې چینل څخه تر ټولو اول ستاسو ته در ورسېږي.